الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مونږ انسان پیدا کړی دی او ان د هغه په زړه کې را پیدا کیدونکو وسوسو باندې مونږ پوهیږو. مونږ د هغه له شهرک نه هم زیات هغه ته نږدې یو. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. او زمونږ پر دغه مستقیم علم برسیره دوه لیکونکي د هغه ښي او چپ لوري ته ناست هر څه ثبتوي. هیڅ داسې لفظ د هغه له خولې څخه نه راوځي چې د هغه د محفوظ ساتلو لپاره یو حاضر باش څارونکی موجود نه وي. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.